پلار نوم دی؟ حاجي امیر محمد. غرفه د چا ده؟ نجیب. نجیب نه دی په کرایه اوسي؟ د میاشتې څو ورکوې نجیب ته؟ تقریبا 15,000. نه د میاشتې نجیب ته کرایه څو ورکوې؟ ټوله مرور ورسره کړې پته نه لګي. مخکې د چې ولې پته نه لګي؟ بل هلک صحیح واضح خبره کرایه څو ورکوې؟ کرایه څو روپۍ کېږي؟ 15,000 غرفې کرایه کېږي غرفې نوره مالک څه ورکوي؟ 14,000 کرایه کېږي. نور مصرف لري دا 15,000 نورې چا ته ورکوې؟ 15,000 دی هغه فردین ته ورکوې؟ فردین منشي ته هره میاشت کې نه 15,000 روپۍ اخلي. دا 15,000 روپۍ هوایي پیسې دي. تا ته رسید مسید چې درکوي؟ بانک پارچه یې درکړې؟ هېڅ شی درکړي دي؟ هماغه کتابچه کې د خپل یاداشت نیسي چې 15,000 روپۍ د فلاني ورسېد، نور ته استثناء نه درکوي. د پلار نوم دی؟ څومره وخت دلته دوکان لرې؟ میاشتې څو روپۍ ورکوئ؟ 6,000 هلته وي دي هلته 10,000 هره میاشت کې پیسې چا ته ورکوئ؟ فردین چې کاره دی؟ منشي ده؟ د پیسې چې ورکوئ د بدل کې پارچه درکوي؟ تعرفه څو روپۍ ده؟ تعرفه ما اخلي موږ پیسې راټولوي. کومه تعرفه لرې؟ تعرفه کې څو روپۍ دي؟ موږ د تعرفې تا تر اوسه په سترګو تعرفه لیدلې؟ ما خپله د بانک څو روپۍ تحویل کړی؟ والله نه مې یادېږي 2,800 د میاشتې 12,000 ورکوې 2,800 تحویلې اضافه پیسې څه کېږي؟ د څه شي؟ د میاشتې 12,000 ورکوې که نه؟ نه د میاشتې 2,000 د میاشتې څو؟ هلته یې 10,000 روپۍ نشته کړي. 10,000 بانک یې څو تحویل کړی؟ 2,800 دا اضافه پیسې چېرې دي؟ اضافه پیسې د موږ تا دا نه وایم ته لیونی یې په سر یې کوم ځای اوسېدونکی؟ خو د اتمې نه یم څومره وخت کېږي دلته دوکان لرې؟ 2 کاله. د کرایه نیولی؟ چا نه کرایه نیولی؟ کرایه مې ده چیختن داود. د میاشتې څو ورکوې اجداود ته؟ میاشتې 3,000 اجداود او 15,000 مالکانه لګوي. 15,000 دفتر له خلک طرف نه خلک مقرر دي. د پکتیا مارکېټ دفتر نه هغې ته څو ورکوې؟ هره میاشت کې 15,000 دا 15,000 ادمي دي. د پکتیا مارکېټ دفتر ته تحویلوئ تاسو د 15,000 روپۍ مقابل کې تاسو ته رسید چې درکوي؟ موږ ته رسید نشته، صرف موږ د خپلې اصولي په ډیواره کې ته تر اوسه مطمئنه نه یې چې دا پیسې چیرې ځي؟ تا ته ثابته نه ده؟ ښاروالۍ ته ځي؟ شخص ته ځي؟ وخت ناوخته ښاروالۍ ته ځي. څوک یې ټولوي تاسې؟ یو اویز وخت تعرفه او تاسې څوک ټولوي پیسې؟ فردین په نام. نور څوک دي ورسره؟ مارکېټ ونه دا که موضوع رسمي شي بانک ته رسمي پارچه ورکړي تاسې حاضر یاست؟ ولې نه دا خو دولت لپاره ده، د پیسې دولت ته لاړې څه مننه. صحیح. د پلار نوم دی؟ جمال. کوم ځای اوسېدونکی؟ کوم ځای اوسېدونکی؟ بغلان. څومره وخت دلته دوکان لرې؟ غرفه د چا ده؟ د ترې ده؟ خپله یې ده؟ څو روپۍ د میاشتې ورکوئ؟ فردین ته 15,000. فردین چې کاره دی؟ منشي دی. تاسو هر میاشت کې 15,000 روپۍ ورکوئ؟ د پارچه رسید مسید چې درکوي؟ ښاروالۍ رسید؟ رقمي رسید؟ هغه بانک طرفې دي؟ تر اوسه تحویل کړي دي بانک کې؟ د میاشتې څو تحویلوئ؟ څو؟ 15,000 خو نه تاسې تر اوسه پارچه لیدلې؟ پارچه م لیدلې ده، موږ ته یې راښودلې دي مخکې ولې
د میاشتې 15,000 ورکوي د کار 80,000 روپۍ کېږي بانک ته هم څومره تحویل کړي همدا فردي نه تحویلوي خپله پیسې ټولوي خپله تحویلوي هره میاشت کې 15,000 ادمي اخلي هغه ته څو ورکوي جانان ته خو نه ورکوي صرف منشي ته ورکوي عزت چې کاره ده مشهور په څه شي فردیني او دقه ژبه د لاس مکم ښه څومره وخت کېږي وظیفه لري زه یو 8 میاشتې کېږي 8 میاشتې کېږي چېرته وظیفه لري منشي یې ښه د تا وظیفه ته څه شی ده فقط کرایه ټولېدل دي کرایه ټولوئ ښه دوکاندار په سر فی دوکان په سر څونه کرایه ټولوئ فی دوکان سر مختلفه دي 2,000 هم دي 3,000 هم دي د مارکېټ د مخې نه څونه ټولوئ د کوم مارکېټ مارکېټ د مخې نه دغه چې دا اوس څه کار کوي دا اوس دلته وم د هغه نه هم تر اوسه نه دي څومره ټولوئ دغه نه خو د هغه نه هم کېدای شي 3,000 روپۍ کرایه 3,000 3,000 یې که 6,000 ده 3,000 ښه اوس به سره څومره د جېب نه دې راوباسو څومره یې ټولې کړي دا ټولوم جدا جدا یې مثلا چې د هغې څه یم ته جدا جدا یې کېده بس همدغه رقم ته جدا جدا خپله دې کېنه هلته کېنه هلته اون صاحب بشكل شامل جدا وش خو جدا ظاهر كلهم شكل شكل جام كده ايه نمط جدا كنا شيء نمط فايده